السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن ویډیو د واتس اپ د پری انټرنیټ باره کې د چې څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو بغیر له انټرنیټ بغیر د انټرنیټ د ایمبي د مصرف څخه بس څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو. تاسو به غوښتلی ګرانو دوستانو چې زیاتره خلکو په دې هغه باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي چې څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو بغیر له انټرنیټ څخه بغیر د ایمبي د مصرف څخه وای څنګه کولای شو په خپل موبایل کې واتس اپ پری استعمال کو. نه اپډیټ راغلی دی او 2023 کې اپډیټ دی دا څه هغه څه خبرې کوي. تاسو راشي اول خپل واتس اپ د پلی سٹور څخه اپډیټ کوي. کله چې اپډیټ کوو بیا دا راشي موبایل د درې ډکو باندې کلیک کوي سیټینګ ته راشي. کله چې په سیټینګ باندې کلیک کوئ دلته بیا راشي ګرانو دوستانو سټوریج اینډ ډیټا اپشن ته. کله چې دلته ویرالي لاندې خیر سره به داسې اپشن تاسو ته پیدا شوی پراکسی سیټینګ د پراکسی سیټینګ باندې کلیک کړئ دا بیا دلته آن کوي. کله چې آن کو بیا دلته راشي به دغه باندې کلیک کړئ دلته یو پراکسی فری پراکسی پیدا کوي د ګوګل ته لاړ شئ ګوګل کې سرچ کړئ او غزینه را ډاونلوډ کړئ دلته یا غزینه کاپی کړئ دلته سیو کړئ او کله چې دا کنیکټ شو نو دلته بس کې زمونږ واتس اپ بالکل فری کار کوي بغیر انټرنیټ د مصرف نه او بغیر د انټرنیټ نه چې زمونږ څنګه کولای شو په موبایل انټرنیټ به زمونږ بند هم انټرنیټ ډیټا به خلاص وي خو لیکن انټرنیټ به نه مصرفيږي موبایل کې ورسې انټرنیټ نه وي او زمونږ انټرنیټ به کار کوي. نو دا څنګه خبره ګران دوستانو دا بالکل حقیقت نه لري په دې هیوادونو کې افغانستان او پاکستان د ممالک کوي شاید په بار ملکونو کې وشي خو هغه کې ګمان نکوم ځکه دا اپشن دا سیده د اپډیټ چې نوې به کې راغلی دی غالبا د دې لپاره دی چې کوم زینو کې تاسو یوسیږي او حالت دغه واتس اپ کار نه کوي او صحیح طریقې سره کار نه کوي نو بیا کولای شي پرې دغه فراکسی ته دلته سیو کوي او تاسو واتس اپ ته کار شروع کی. ګران دوستانو کو تاسو ته ګول دلته کو تاسو دلته یو پری فراکسی ته واچو دا هم کنیکټ شي نو بیا کو چې واتس اپ تراشي تاسو ته انټرنیټ همي یا کو د انټرنیټ نه نو چاته به هیڅ چاته میسج نه جي کو تاسو ته انټرنیټ هم موجود وي انټرنیټ چاته میسج نه زینو چا خبرې شي کالرینګ و غیره زنګ او کو چې تاسو د فراکسی به تبند کوي تاسو اف کوي ګران دوستانو نو بالکل بس تاسو انټرنیټ مخکینی په شان دي کار کوي. نو د بالکل دا سم خبره نه ده چې دا په دې پوسټ تاسو کولای شئ چې پری انټرنیټ استعمال کوي ګران دوستانو. نو په دې اړه باندې تاسو ته حقیقت در خودلو معلومات درکولو چې زیاتره خلکو په دې باندې ویډیوګانې کړي چې د اساس باندې کولای شو پری انټرنیټ استعمال کو. نو ما خپل هم ډیر کوشش وکړو خو زه د دې نه مخکې خبر شوم چې دا اوس ویډیوګانې جوړې کړي ماته تقریبا مخکې ځکه چې ما سره بهرانيان خارجيان کسان دی د واتس اپ اپډیټونو دا شیان مخکې راځي اپډیټ ما اپډیټ نو دی وجه ما انتظار مال شاید کار وکي کار په هغه وخت کې ما غتل تقریبا 15 ورځې مخکې خو هیڅ کار ورنکو چې کار نه ورکو نو دی وجنه په ما ویډیو نه جوړه خو لیکن اوس چې خلک ویډیوګانې جوړوي نو دی وجنه ما ول چې راځه خلکو ته حقیقت معلوم شي چې دی خلک ابختانه ځان په عذاب نه کې ځان یو څه دغه نه کې نو دی وجنه تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړم. امید لرم چې استفاده ورڅخه وکړئ او ځان د پردو په فحاتو باندې مو مصرف وایو. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي مننه تر وکتل مو ډیر